وای نو وای نو پاکستان ټیمه تاله شرم پکار دی چې تاسو 120 رن نشئ کولای. واه خدای مو تباه کړي. د ټول اول خو زه په دې مولانا رضوان صاحب باندې خبره کومه چې دی خدای ورک کا ته په 44 بالو باندې 31 رنز کوي ولې دا ټیسټ دی. او په دویم نمبر راځم په دې چاچا باندې. هاي چاچا ګیره دې پرېښې د امیر سړی ځان له مونځ اودس کوه دې کرکټ ته نور را نشي تباه برباد شي. و بوډا چاچا ته ځان ته خېټر وای تا مونږ له کله میچ ګټلی دی کله دې راله هیټینګ کړی دی مونږ خو ونه لیدو. او په دریم نمبر راځم په دې شاداب کټا سری باندې. دا شاداب نه دی دا د ټولو نه بې غیرته کلاړي دی او دا څه کوي د پکې اوورم نه دی کړی بالیم نه دی وشتې دی لکه په بیټینګ باندې راوتی دی د بیټسمین مونږ ګڼلی دی چې دی به بیټسمین دی به راشي دی به هیټینګ وکړي او دا پکې زمونږه پس بیټسمین دی سوپر سټار دی او د ټولې دنیا نمبر 1 کینګ دی. هاي کینګ به داسې نو کینګ نه خو و کینګ صاحبو ته چې رالي تاسو چې دا ټیسټ میچ شروع دی ګوره چې کو ته چې اخوا دې خوا ټوس ټوس کوي ټک ټوک کوي په دې کار نه کیږي پوه شوې. بیټسمینانو نه 40 دقیقه چکې وخه تباه شي. دوستانو په نسیم شاه ډېر خفه شوم. په 11 کلاړیانو کې یو نسیم شاه واحد و چې هغه په میچ خفه شو وی جړل. نسیم شاه خو سوپر سټار دی ولې چې هغه درله هم بیټینګ هم وکړو هم یې درله بالینګ هم وکړو 3 وکټ یې نه واغستې پوه شوې په 4 اوورو کې 3 وکټې د واغستې 21 رنز یې ورکړي او دلته 2 چوکۍ هم والي و کټاسرو و کټاګانو ستانه خو نسیم شاه خو. بس دوستانو اگر مگر خبره حتمه ده مهرباني وکړئ نور پاکستان ټیم مو سپورټ کوئ او پاکستان ټیم له پکار دی چې خپلې بسترې وتړئ او کور ته روان شئ.